شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أما بعد، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مؤمنان، تنیکو بیان میں شروع کرے و داغے دا قیامت پرس قدر و قیمت اور دنیا کی تزمونگا لا پروائی دا اور دا غفلت تے دا انتہائی درجہ دا نقصان خبر دا. پا یو روایت کے راغلی دی حدیث مبارک کے کہ یو زنانہ گاونڈے دبلی گاونڈے زنانہ سرسنیکیو کی یا ولا سشیو لی گئی سخوراس کا کلو لی گئی نو دے نیکیو کلا دے خکارک ادھے سپک نگنی چی دا تیا زیادیونو مالے رو لے یا دا لگی را لرو لے نا بس اغیتنی دا قدر پا نظر سرگو. دی یو گفت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی مبارک موتی ہیرے جواہرات دی که دیر لوی حکمتی او دا پا دیر لوی فکر سرویلی شوی معمولی غنتے خبر منتخکاری لوی فیدے پہ مرتب کی اپ آخرت کی لوی قیمتی اللہ سر لوی قیمتی سشی چالا ورکول یا تحفہ دا خودیرہ لوی خبر دا چی صرف یو مسلمان بل مسلمان صرف پا خوشحالے ملوشی خودی پاک دا دوالو بخنہ گئی پا خوشحالے یو بل تا اگوری نو تما تا داوائی چی یرد دا دی پا مقابلے کی وسعی دا چانا تندی بوٹ کی بل طرف تا مخوالی یا اس وقت پستر کو بدلگی دا بس انجامی ارچا سر پا خ رون تندی مندے ملاوی دل
په شوق او محبت سره خدای پاک د دواړو بخښنه کوي. دا ټولې نیکۍ دي او د دې په شا باندې دغه نیت د اخلاص د خدای د رضا او د محبت دا پکار. اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ټولو ته د محبت او د یو بل سره د ښه کولو او د نیکۍ کولو تعلیمات راکړي دي او دغه د یو بل سره د ښه کولو په بنیاد باندې اسلام ترقي کړې ده. هر ځای کې یو بل ته فایدې رسول، یو بل سره ښه کول، په دې باندې ټوله معاشره چلیږي، په دې باندې ټول کار سمیږي، په دې باندې په ملکونو کې انقلابات راځي. د دې په ځای بندیتي یو بل سره دا ډېره لویه د نقصان خبره. دې کې د خدای پاک رحمتونه، ځکه الله تبارک وتعالی دا بندگان او بندگانو سره محبت دی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو په ځمکه والو باندې رحم وکړئ، اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي. نو چې د ځمکې خلکو سره څوک محبت ساتي، الله پاک هغوی سره محبت ساتي، او که نه دوی سره دغه شانتې چاته ښه نه ګوري، هر څوک یا سپک ګڼي، نو دې انسان ته به خدای پاک څنګه ښه وګوري. دا تعلیمات مونږ او تاسو ته الله تبارک وتعالی او د هغه محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم را کړي دي. الله دې پرې زموږ ستاسو پوره عمل نصیب. کله چې مکه مکرمه فتح شوه، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذان وکړه. کله چې اذان حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ شروع کړ، دا اذان اواز په خلکو ډېر ناشنا و. دلته خو اذان چېرته نه وشه. داسې ګیر چاپېره علاقې وې، فتوحات پکې شروع شو، د کفر علاقې وې، د غړومبې ځل چې مکه مکرمه و، د هغې ګیر چاپېره اطراف ټول د هغې فتوحات وشو. په ښکلو اواز باندې، په اوچت اواز باندې اذان شروع شو. چې اذان شروع شو، چې څنګه به بلال الله اکبر وی، څوک ماشومان و داسې هغوی به چې ورته کتل خندل به، څنګه چې بلال بس کړ نو د هغوی به هم ورپسې شروع کړه الله اکبر، د خندا او ټوکه غوندې، او ماشومانو نه پوهېدل. بلال اذان ختم کړ، هغوی هم ورپسې ختم کړ. حضور مبارک ورته وکتل، ویې خندل. صحابو ته وی دا ماشومان رانږدې کې راولې. هغوی صحابه چې ورپسې لاړل، هغوی وتښتېدل. یو ماشوم په لاس باندې راغلی، ابو محذوره رضی الله تعالی عنه، وړوکی ماشوم چې راغی، خو یېرېده. حضور مبارک ورته وخندل، طبیعت یې برابر شو. و یاره تاسو څه وې؟ هلې شا به مونږ ته بیا ووایه. د صحابو ډېرې مضبوطې حافظې وې، هغه ساعت یې هغه پسې ویلې او بیا ورته یاد و. داسې مضبوطې حافظې وې د صحابو. دا وحي چې ده، آیاتونه، د آیات به راغې، صحابو به یاد کړه، بل آیات به راغې، صحابو به یاد کړه، بل آیات به راغې، صحابو به یاد کړه. داسې ځای په ځای آیاتونه به رالل. دې کې منځ کې ډېر وخت تېر شه، هغوی ته به پته نه لګېده، خو آیاتونه به ورته یاد وي. بیا به حضور مبارک وفرمایل دا آیات دلته ولګوئ، دلته ولګوئ، هلته ولګوئ. سپاره به ترې جوړه شوه، دوه سپارې به ترې جوړې شي، صورت به ترې جوړ شو. هغه ساعت به هغوی یو بل سره ولګول او یاد به ووته. دا ډېر ګران کار دی، دا دې حافظانو ته پته لګي دا څومره ګران کار دی. ډېرې مضبوطې حافظې وي. هغه ساعت چې هغه ابو محذوره ته وی وایه، نو بس هغه ته یاد و، بس شروع کړه وی. دا په حالت د کفر کې دی، لا مسلمان شوی هم نه دی، ماشوم دی، لیکن مسلمان شوی نه دی. او د بانک پېښې یې وکړې. بانک چې دعوت تامه دی، کامل دعوت دی، او د الله نوم دی، او نیکۍ دي دې سره خورېږي، او یو عظیم نیک کار دی، د خدای د توحید اواز دی، الله طرف ته او د الله کور طرف ته او د الله عبادت طرف ته دې ته اواز دی. دا داسې د خیر او د برکت نه ډک اواز دی. کوم علاقو کې چې اذان کېږي هغه ځای باندې خدای پاک رحمتونه برکتونه نازلوي. ابو محذوره هغه اذان وی چې وی
بیا ورته حضور مبارک وي بیا وایه چې دې ځله رورسېده اشهد ان لا اله الا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا بیا ووایه بیا ووایه اشهد ان لا اله الا الله بیا ووایه دی پې اشهد ان لا اله الا الله 2 پیرې دي په اذان کې په هغې 4 پیرې وي بیا اشهد ان محمد رسول الله دا 2 پیرې دي چې دی 2 پیرې وي 2 پیرې پې بیا و چې کله دا پې ووایي که نه ابو محذوره وی چې څنګه د اذان ختم کو د الله محبوب وي زه مسلمانېږم هغه د نیکو پیښې چې وکړي د هغې په بدله کې د حضور مخې ته راغی د حضور مبارک د رحم و د کرم نگاه پې ولګېده او د هغه زړه هغې سره بدل شو چې دوباره وي بیا بدل شو بیا ورته حضور مبارک وي چې تا خو هسې هم کلمه د شهادت ووایي بس بیا یې ووایه یو ځل هغې بیا ووایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابو محذوره ته به په مکه مکرمه کې مؤذن یې بس ته به د اذان به ته کوې او دا ما چې درته څنګه وي دقسې به وایې ابو محذوره ټول عمر په مکه مکرمه کې اذان وره د مکې مکرمې چې په مخ د ځمکې د دغې نه لوی ځای بل نشته د دغه ځای مؤذن مقرر شو د اذان څومره ثواب او اجر په خپل ځای او د دغه ځای برکات په خپل ځای چې ټول یو ځای شو د ده نه خدای پاک څومره لوی صرف په هغه پېښو کولو باندې اسلام هم نصیب شو د بیت الله شریف مؤذنین هم ورته نصیب شوه او بیا به یې ټول عمر د اذان چې کو نو دغه ځای به یې پکې د 2 پیرو په ځای باندې 4 پیرې وي ما ته حضور مبارک ویلي زه به هم دقسې وایم هغه ټول عمر دغلته کې دقسې اذان ویلی یا د نیکو برکت که اسم چا د نیکو پیښې م کړي خدای پاک د هغې اثرات ورته ور رسولي خو دا خبره یاد ساتئ دغه وخت کې دا والو دي په دې نه پوهېدل که د نیکۍ پیښې سړی کوي او په توهین په نیت د بېدبۍ په نیت یې کوي ګورې تباهي ده بیا دا مطلب نه دی د بېدبۍ په نیت چا وکړو بیا تباهي ده هغه ته هغه وخت کې اسلام هم نه دی نصیب شوی او په دې د دې باندې پوهېږي هم نه چې د اذان کم مقام ده او دا څه دي په داسې حالت کې ووي نو خدای پاک هغه ته د هغې اجر او ثواب ورکړه مؤمنانو د الله تبارک وتعالی یو لوی محبوب چې هغه د ډېرو لویو محدثینو او د لویو علماو استاذ دی او په دې سلسلو کې د احادیثو په سلسلو کې او د طریقت په دې سلسلو کې د هغه نوم راغلی دی بشر ابن علي ابن عبد الرحمن المروزي رحمه الله تعالی چې په بشر حافي باندې مشهور دی زیات تر د علاقې یو مشهور بزرگ و عالم په خوب کې الله پاک سره ملاقات وشو الله تبارک وتعالی ورته فرمای چې بشر باندې زما سلام ووایه دې سار بیا سوچ کوي چې خدای پاک دا څنګه چل دی دا بشر به څوکي بل ورځ بیا 3 پیرې داسې وشو دا یې ذهن ته راغی چې دا سړی خو دلته کې اوسېږي او پېژندی خو دا ورته اوس مناسب نه ښکارېده چې ده ته زه د الله پاک سلام ووایم اخو بدکار سړی دی او شراب خانې ته په پابندۍ ځي شراب څکي او شراب چې څوک څکي نو هغه به کم کارونه کوي بیا دا نشې خو خدای ځکه بندي کړي دي چې دا سړی وکړي نو دې پسې بیا ډېر څه نور د ګناهونو کارونه سړي نه په جنون په حالت کې کیږي تمام بدن کې چې څومره شهوات او غلط کارونه دي او دماغ عقل په دغه ځای کې بیا کار نه کوي هغه نشې هغه څیزونه په سړي کې راپورته کړي او هغه کار ته هغه کېږي د خدای پاک نافرمانۍ چې هغه په عقل شعور سره سړی نه کوي او په داسې حالت کې ته نه کېږي دغې وجې نه دا نشې بند دي بل په دې نشو کې هر یوه نشه چې داسې ده چې کله سړي ته لږ تکلیف راشي لږ تکلیف چې کله راشي مثلا سر یې خوږېږي زړه باندې بوج راشي زر سړی وایي چې یاره چې کومه نشه کوي یاره دې سره به مې لږ ډېر طبیعت ښه شي نشه شروع کړي هغه سات که ټیم یې وکړي نو بس شروع کوي هره نشه سړي کې دا اثر پیدا کوي چې بس بنده څه تکلیف راشي نو زر نشه کوي د دې وجې نه د دې نه یره پکار ده
چې کله د ځنکدن وخت راشي سړی وي ورګه دا تکلیف مې په دې ښه شي نو د دې نشې ته زړه کېږي بیا که خلک کلمه وایي او که بل څه سوچي د دغه نشې طرف ته سوچي چې خدای دا به کوم ځای میلو شي چې زه دا نشه د دغې وجې نه د دې نشو نه توبه ایستل پکار او دې لپاره طریقه پکار ده چې یاره زه به څه طریقې سره د دې نشې نه منې شم مونږ اکثر په دې وظیفو په دې ذکر اذکار په داسې طریقو سره اکثر ډېر خلک زموږ د مجالسو کې راځي چې هغوی به شپه ورځ نشې کولې بیا یې کمې کړي بیا یې ختمې کړي اوس د ذکر اذکار او د خدای پاک د یاد په نشه باندې لګیا دي هغه نشې ته نه پاتې شو چې سړي سره فکر پیدا شي د خدای پاک طرف ته متوجه شي وغواړي خو مجالسو ته راشي الله نه ته متوجه شي او نیت یې صحیح شي وغواړي نو خدای پاک ورسره پکې او بار بار الله یادوي ګوره چې یو پېره سړی الله یاد کړي الله ورته درې پېرې وي او دې شپه ورځ لګیا دي الله 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 او دا مسله او دا مشکل دا به خدای حل کوي نه بشر حافظ صاحب متعلق چې کله دا خبر راغی چې یاره ده ته زما سلام ووایه په درېیم ځل باندې چې کله ورته وویلی شو دې بزرګ ته دې ورته وایي چې خدای پاکه کوم بشر ته زه سلام ووایم چې څنګه د ویښې خبره وه همدغسې خوب کې راله خو ډېر ګناهګار خطا که وایي همده ته زما سلام ووایه سار له دې ورپسې لاړه چې کور ته لاړه معلومات یې وکړو هغه شرابخانې ته تللی بشر تللی دی شرابخانې ته او چې کله دې ورپسې هلته کې لاړ هغه وخت کې چې معلومات یې وکړو هغه خو بس شراب څکلي دي او په نشه کې دې هغه سړي ته وایي شرابخانې والا ته چې دې وخوځوه پوه یې که ورته ووایه ما ورته یاد که خلک هلته کې هم سوچ کوي چې یاره دا دونه لوی بزرګ سړی دې شرابخانه کې څه کوي په بشر پسې راغلی او د خدای سلام مې ورپسې راوړی الله اکبر د الله سلام مې ورپسې راوړی چې د داسې سړي به الله سره کوم مقامي الله په لږ څه رضا کېږي خو که موږ لږ متوجه شو او موږ دا نیکۍ اوچتې وګڼلې او درنې مو وګڼلې او سپکې مو ونه ګڼل د یو نیکي اوچته او درنه ګڼلې ده په عزت په نظر یې کتلي خدای پاک ګوره د سره څه معامله کوي چې کله دې راغی دې په خپله دا وایي چې ما وایي چې ګنې یاره د دې عالم د دې بزرګ ما سره څه کار دی خو دا د ده په شکل کې چې ته د مرګ فرشته راغلی زما جوړ مرګ رانږدې نو په عیبت راغی هغه ورته وایي په عیبت نه بس د خوشحالۍ خبر مې درله راوړی دا کیسه یې ورته ټوله کړې ده چې درې پېرې مې دغسې ولیده الله پاک په خوب کې او تا ته سلام وایي بشر په ژړا شو دا زه په څه حالت کې پروت یم په شرابو په نشه کې په دې حال کې ما نه الله رضا دی او ما ته سلام وایي بس توبه یې وویسته د هغه ځای نه او دا عالم دا بزرګ دی ورته په انتظار دی چې یاره خبره دا ده چې تا له خو مې د خیر خبر راوړی دی خو ما ته اوس خبره سمه وه هغه دا چې دا تا عمل څه کړی دا څه دې کړي دي په څه د نه الله رضا دی او تا ته سلام رالیږي بس هغه ورته وایي نور څه خو نه خو دا خبره دا زه چې اوس کوم که نه دا امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې لیکلی ده د بسم الله په فضیلت کې په ځمکه باندې بسم الله الرحمن الرحیم پرزه لیکلې شوې پرته وه هغې نه مې ګن من دا هر څه صفا کړه او مې ښکل کړه او په دې پټکي کې مې ورکړی چې دا زما د سر تاج الله ستا نوم زما د سر تاج په کوم محبت او په اخلاص چې هغه راوچته کړې وه الله تې په دقې رضا شوی په دغې ورته سلام رالیږي پټکي کې هغه وه پټکي د دغې وجې نه هغه پټکي به بیا د شرابخانې ته دننه نه راوړه بار به یې ایښي چې دې کې د الله نوم دی هغې نه پسې توبه وویسته چې توبه یې وویسته خدای پاک دې نه داسې لوی بزرګ او عالم جوړ کړو چې زمونږ د دې لوی لوی محدثینو په سند کې په استادانو کې د هغه نوم راغلی دی د شریعت او د طریقت د سربراهانو سربراه دی دا په دقه یو څیز دی الله تبارک وتعالی رضا شو هر چا سره ښه کول پکار دي هر چا ته په ښه نظر کتل پکار دي په دغې نظر ورته چې دا د الله پیدایش دی الله تبارک وتعالی پیدا کړی دی د هغه پیدا وخت دی او دا د ما مشر دی دا د اشرف المخلوق دی د الله نوم لي کلمه وایي د هر سړي په زړه کې ده په خوله کې ده کلمه خو یې ویلې ده الله نوم یې اخیستی په دغې نیت باندې هر انسان زموږ د سر تاج دی دا غټه نیکي ده من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا زمونږ کشرانو باندې شفقت نه کوي او مشرانو قدر عزت نه کوي فلیس منا زمونږ د ډلې نه دی حضور مبارک فرمایي اسلام مونږ ته دغه تعلیم تربیت ته راکوي
د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مبارک د تمام امت دپاره او د خصوصا د مسلمانانو دپاره چې خدای پاک د هغې صفت فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم د محبت نه ډک دی د مسلمانانو دپاره. او شپه ورځ په بستره کې ولا خوب نه ورځي او جړاګانې کوي. الله تبارک وتعالی نه غواړي خدای پاک زما امت او ټول عمر دی کې دا د حضور مبارک امتیان دي. موږ به ورته درنه سترګه باندې ګورو او په اوچت نظر به ګورو، د محبت په نظر به ورته ګورو. د دې نه غټه نیکي بله نشته. الله تبارک وتعالی دی په موږ او تاسو د پوره عمل راکړي. الحمدلله رب العالمین. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. زموږ د ټولو نه راضي شي او زموږ په ګناهونو د عفو قلم راکړي. څومره ملګرو چې د کم ځای نه راغلي دي، څونه قدمونو ساګانې اخیستي دي او خولې پرې راغلي، دا ټول ایمانن احتسابا قبول کړي او د خپل رضا سبب یې وګرځي. دا عبادت ته چې را جمع شوي دي خدای پاک او شیطان وسوسې هغه ګیر چاپېره خپل کوشش شیطانانو شروع کړی او وسوسې وره چې د عبادت خرابولو کوشش کوي. لیکن خدای پاک چې راغلی ستا کور ته ستا در ته ځي، الله د دغه شیطان د وسوسو نه د ټولو حفاظت فرمایي او د عبادت په اوچت مقام کې د ټولو قبول کړي. که دا نقل دی او که دا هر څومره کمزوري دی دغې ته مه ګورې خدای پاک د ټولو د عبادت اوس هم او بیا هم چې ستا در ته کله کله راځي الله تبارک وتعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو تمام عبادتونه قبول کړي. الله پاک زموږ د دې ملک حفاظت فرمایي. زموږ د دې معراج حاجي صاحب زوی اوس ورځ چې وشوې زما خیال څلورمه ده که پنځمه ورځ د وفات شوی دی امجد نوجوان. الله تبارک وتعالی دې وبخي دعا ورته د جمع وکړي. بیمارانو ته د جمع دعا وکړي چې خدای پاک وله شفا ورکړي. دا غنیمه معنا جوړه دی الله ته وله شفا ورکړي. عبدالوهاب کاکا الله ته ټول بیماران څومره چې دي، اسماعیل حاجي صاحب هغه چمکي ملک صاحب سالار صاحب ټول په دعا کې یاد کړي. الله تبارک وتعالی ټولو له شفا ورکړي. څونه بیماران چې دی الله او نبي سرور کاکا ټول په دعا کې یاد کړي الله ته وله شفا ورکړي. زموږ مهربان انشاءالله الله خدای پاک ته وبخي. د هغه نوسې د داود شاه زوی یو ورځ نیمې نه هغه بېدرکه شوی دی. د جمع دعا وکړي چې خدای پیدا کړي. وړوکی ماشوم دی، جومات ته به راغی عبادت مونځ به یې کړو. الله تبارک وتعالی ته پیدا کړي خدای پاک. الله زموږ د ټولو نه راضي شي او داسې راضي شي چې کله را ناراضه نه شي. صلی الله علی حبیبی محمد. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا